شیخ صاحب یو ورور سواره لیږلی دی وایي چې ما خپل زوی ته ښځه کړې ده نکاح مې هم تړلې ده او کوم رواج چې څه په وادونو کې کیږي یعنې د کوزدې نه مخکې دا مې کړي دي خو اوس جنۍ وایي چې زه واده نه کوم ماته طلاق راکړه نو شیخ صاحب مبارک دوی راته وایي چې څه وکړم الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد کله چې د یو نجلۍ او د یو هلک ترمنځ نکاح وسي او لکه نکاح چې د ایجاب او قبول او په حضور د شاهدانو کې دغه شی صورت ونیسي او د هغې نه وروستو هلک یا نجلۍ نه غواړي چې دغه نکاح سرته ورسیږي او د ازدواج ختم سي دوام وکړي اول خو په کار دا ده چې نصیحت وسي او چې شرعي مشکل په هغه ځای کې وجود نه لري باید دغه نکاح چې د ماته نسي او دغه نکاح ته دوی دوام ورکړي نکاح یو عظیم نعمت دی او د دې په واسطه باندې قبیلې سره خپلېږي او د هغې په واسطه باندې جامعه د فحشا نه د بې حیایۍ نه او د بې باکۍ نه پاکېږي د دې وجې نه شریعت مطهره کې د نکاح اهمیت ذکر سوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا معشر الشباب ای د ځوانانو ډلې من استطاع منکم الباءة فلیتزوج تاسو کې چې څوک د مهر او د نفقې د مؤونة النکاح دا د نکاح چې کم ضروریات دي او نکاح نه وروستو چې سړي ته کم ذمهواریانې متوجه کیږي که تاسو د هغې قدرت لرئ طاقت لرئ نو بیا نکاح وکړئ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تزوج الودود الولود داسې ښځې سره نکاح وکړه چې هغه د تا سره مینه هم لري محبت هم در سره لري او اولاد هم ډېر وزېږي دا وګوره او داسې نور ګڼ نصوص داسې راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې النکاح من سنتي نکاح زما د سنتو څخه بیا فقهای کرام زمونږ او تاسو دا د نکاح تقسیم کوي په بعضې حالاتو کې نکاح کول واجب دي که چېرته ویره د دې وه چې یو سړی په زنا کې واقع کیږي که دی نکاح ونه کړي او هلته د نکاح د کولو قدرت لري طاقت لري او که دی نکاح ونه کړي په زنا کې واقع کیږي په ده باندې واجب ده چې نکاح وکړي علما د دې نه تعبیر په حالت د توقان سره کوي په عمومي حالاتو کې دا د اعتدال په حالاتو کې نکاح کول چې دا سنت دی چې سړی باید د نبی علیه السلام دا سنت چې دا ادا کړي او سرته یې ورسي او زمونږ او تاسو فقها هم دغه ذکر کوي چې اشتغال بالنکاح دا بهتر دی د تخلا لنفل العبادت نه که چېرته یو سړی قدرت لري د نکاح او ورسره د نکاح چې کوم مؤونت دی کوم مهر دی نفقه ده جامه ده او داسې نور هغه هم دی پوره کولی سي او د هغې تر څنګ دی نکاح پرېږدي او هلته یو کونج کې ناستي نفلي روژې نیسه او لمونځونه کوه او تلاوتونه کوه ځان د نفلي عبادت ته وقف کړی وي نو اگر که هغه هم عبادت دی خو بهتره دا نه چې دی نکاح وکړي ځکه هغه یو لازمي عبادت دی او نکاح متعدي عبادت او نور هم وجوهات داسې شته چې هغې نه فضیلت د نکاح معلومیږي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی او تخلا چې ده دا د لنفل العبادت دا د نورو انبیاو سنت دا د میړه حق چې په ښځه باندې ډېرېږي دا د نکاح برکت دا د نکاح د وجې نه نو بناءً نکاح کول یو بهترین سنت دی او په عمومي حالاتو کې د اعتدال په حالت کې بیا نکاح کول چې دا سنت دی او که چېرته یو سړی داسې وي چې هغه د مؤونة النکاح د دې قدرت نه لري نو بیا په دې حالت کې بیا نکاح کول ورته مکروه ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د دغو شیانو وس تاسې نه لرئ نو دغه ځوان چې نور خو ځوان دی نور جوړ دی هر څه برابر دي خو لیکن که ښځه وکړي هغه ضروریات د نکاح دی نشي پوره کولی نفقه ده او مهر دی او کسوه ده او دا شیان نو بیا دی نفلي روزې ونیسي ښې ډېرې روژې دې ونیسي تر څو چې کسر د شهوت هم راسي دی د زنا نه هم بچ وي او اخواته د یو بل چا ذمهواري دی سر ته بیا نسي رسولی دا چې بیا دی مخکې روان او ښځه یې ورپسې وي او بچی یې مغې کې دوکانونو باندې سوالونه کوي نو دې ته بیا څه ضرورت نو دغه حالت کې بیا نکاح مکروه ده او که چېرته یو سړی په ځان کې خراب وي یعنی مطلب عنین وي او دی د ښځې هغه ضرورت چې دی پوره کولی نسي په دې وخت کې بیا نکاح کول ورته حرامه ده داسې به نه کوي چې اوس خلک به څه وایي
د یو چا زندگی د یو چا ژوند دی باید د خپل عرف د وجې یا د غیرت په نامه د دې عنعنې په خاطر باندې دا باید خراب نه کړي. اوس چې کله نکاح یو ځل وشوه نو په اول نکاح کولو کې باید سړی ښه کوشش وکړي، ښه احتیاط باید وکړي. او چې نکاح وسوله مشکلات وجود نه لري، پس د دې نه باید دغه نکاح ته دوی دوام ورکړي. میړه باندې د ښځې د حقوقو رعایت واجب دی او د ښځه باندې د میړه د حقوقو رعایت چې دا واجب دی. او الرجال قوامون علی النساء، په دې کورنۍ کې په دې معاشره د زوجیت کې میړه الله حاکم ګرځولی په دې ښځه باندې. دا به د میړه د اجازې نه بغیر د کور نه وځي، د دې میړه مکمل اطاعت به کوي. اطاعت د میړه په دې باندې واجب دی، خو دغه اطاعت به په روا کې کوي، ځکه لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. کوم ځای کې چې د الله نه فرمانی راځي هلته بیا چا اطاعت ته اعتبار نشته. او د ښځې حق به هم دی خامخا ادا کوي چې هغه د زوجیت سره په ده باندې لازمیږي، د هغې مهر دی، د هغې نفقه ده، د هغې جامه ده، د هغې ضروریات پوره کول دي، هغې سره په ښه ګزاره کول دي، خوش اخلاقي ورسره کول دي، حسن معاشرت ورسره کول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې غوره خلک هغه دي چې احاسنکم اخلاقا، د ښو اخلاقو خاوندان. اخلاق خو د ښځې سره معلومیږي چې دلته دې اخلاق څنګه دي. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله، په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه خپل کور کې غوره وي، چې د ښځه ترېنه راضي وي، د ښځه ترېنه خوشحاله وي، د هغې حقوق دی پوره کولی سي، نو دا ښه سړی، دا غوره سړی دی. نو بناءً په کار ده چې دا نکاح ماته نه سي او د دې د دوام کوشش وسي. فرضاً داسې یو مشکل راغی د نکاح نه وروستو د میړه او د ښځې، دلته شریعت مطهره اصول وضع کړي چې اول باید د ښځې ته نصیحت وسي. که چېرته په نصیحت باندې دا ښځه سمه نه شوه نو بیا نو یو څه وهل دې ورته ورکړی سي. د دې لپاره فضربوهن، قرآن عظیم الشان د الله نس دی تأدیبا، د ادب دپاره، د دې لپاره چې سمه سي. که چېرته په دې اصلاح ونه شوه نو بیا د شریعت حکم دا دی حکما من اهله و حکما من اهلها، د میړه د کور هم یو څوک د خپلوانو، د ښځې د کور هم یو څوک د خپلوانو، د مصلح په شکل، د حکمینو په شکل، دواړه به واک هغوی ته وسپاري. هغه به د میړه خبرې هم واوري، د دې ښځې به هم واوري. نتیجتا اله العالمین وایي که د دغو حکمینو اراده د اصلاح وه، دا منځ کې چې څوک ګرځي الله به د دوی ترمنځ هم توفیق پیدا کړي او د دوی ترمنځ به معامله حل سي. که فرضاً په دغې موضوع باندې هم حل نه سوه نو علما وایي آخر الدوای الکیو، نو بیا خو موضوع دغه ده چې طلاق ورته ورکړي. ځکه که دا سړی طلاق ورنه کړي او ښځه د ده سره ګزاره نه کوي، په دغه صورت کې بیا نو حقوق العباد ضایع کېږي، شریعت ته هم تاوان رسېږي، ناروا منځته راځي، حسن معاشرت د منځه ځي. نو دلته بیا دا سړی طلاق ورکړي. اوس دغه ښځه مطالبه د طلاق کوي، سړی نه غواړي چې طلاق ورکړي، خو ښځه مطالبه د طلاق کوي. په دې صورت کې خلع ده، خلع به وکړي د دې سړي سره، یعنی کم مهر چې دې سړي دې ښځې ته ورکړی هغه مهر دې ورته بیرته وروسپاري او سړی دې ورته طلاق ورکړي. دا خلع ده، یعنی طلاق ښځه میړه ته نسي ورکوی، په هر حالت کې طلاق شری ده میړه یې ورته ورکوي. نو که دغه وخت کې ګزاره سره نه کېدله نو بیا نو دغه ښځه مطالبه ر طلاق کوي، نو دی دې خلع ورسره وکړي. څه معنا؟ کوم مهر چې ورته ورکړی هغه مهر دې بیرته ورکړي او دی دې هغې ته طلاق ورکړي. دغه موضوع ده، دې ته خلع وایي. او د خلع په صورت کې چې کوم طلاق واقع کېږي دا طلاق باین دی، دا ښځه ر ده نه جدا کېږي. که چېرته بیا سره موافقت راته تجدید د نکاح غواړي، دوباره د بیا نکاح وتړي، بیا سره جوړېدلی سي. دغه موضوع ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور اقدس کې یو صحابي دی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تبارک وتعالی عنه، خطیب الانصار دی، مشر صحابي دی. بهرحال هغه واقعه ډېره اوږده ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښځه راغله او نبی علیه السلام ته وویل چې زه نور د ثابت سره ګزاره نه کوم. نبی علیه السلام ورته وایي ته د په اخلاقو یا په دیندارۍ باندې څه اعتراض لري؟ وایي نه، په یوې م اعتراض نه لرم، خو موضوع دغسې وه چې دی را روان د څو ځوانانو په منځ کې، ښځه خو د میړه اواز پېژني، خبرې کولې. نو ما د خیمې د درز نه ورته وکتل، په دې 10 ځوانانو کې چې دی را روانو د ټولو نه د قد وړکی و.
ما ویل عجیبه ده په دې دومره د ځوانانو نه په ډکه دنیا کې دغه وړکی دا یو لویشت کس ما کړی دا به طبعا ښایسته به وه قد به یې لوړ و به هر حال په ځان باندې په خپل حسن او په ځوانۍ باندې به خامخا خوشحاله وه نو بس نبی اسلام ته وویل ده سره زه ګزاره نسم کولی او پس د دې نه چې اسلام مې راوړی دی اسلام کې ناشکري نسم کوی یعنی اسلام کې خو د میړه خدمت را باندې فرض دی او زما زړه نور د ده سره نه لګېږي نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمیل تا ته په مهر کې څه شی درکړي وایي ما ته مهر کې یو باغ د خرما راکړی د خرما مکمل باغ وایي ته دا باغ بیرته ورکوې چې هغه درته طلاق درکړي وایي دې ته هم تیار یې ثابت نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښت ورته ویل چې دا ښځه غواړي تا سره نوره ګزاره نه کوي او غواړي چې تا نه جدا سي او ته دغه باغ قبول که او دې ته طلاق ورکه هغه خبره ومنله نو بس دې ته یې طلاق ورکه هغه باغ یې بیرته ترېنه واخیست نو اول دې دوی صلح وکړي که نه شو کېدی بس طلاق دې ورکړي په دې کې مشکل نشته ډېره زیاته مننه شیخ صاحب کور ودان